ستا جنازه لکلی ولاړه حوصله مې ولاړه. دوستانو لیلا او مجنون د دې دنیا نه لاړلو. دوستانو اوس په خلک وایي چې تا ته څنګه پته وه، خو په ټوله سوشل میډیا کې دا غوغا شروع ده چې دوی دواړو د یو بل سره مینه وه، دوی وتښتېدلو او کور والا راټینګ کړلو او ویې وجلو. رښتیا دې وویل. زه خو له مینې خبر نه وم. یار زه به یو خبر وکړم چې هرې جینۍ او خر هلک له حق پوره ورکول پکار دي چې هغوی د خپلې خوښې واده غواړي چې وکوي، ځکه چې هغوی به سبا له خوشحاله او تاسو به هم خوشحاله یې، او که نه هغوی خوشحاله نه او تاسو بل ځای کې رشته وکئ نو هغه به ټول عمر جنګونه د ښځې سره او بیا به تاسو هم خفه یئ او هغوی به هم خفه یي. دوستانو زما په خبره خفه نه شئ، که تاسو خپل زامنو خویندو له حق نه ورکوئ بیا به یې دا حال وي. او دوستانو ډېر کسان پکې وایي چې دوی دواړه یې په تابوتونو کې بند کړي دي او بیا یې په یو قبر کې هغه دفن کړي دي، خو دا د اسلام خلاف دي.